دلته کزنن ولاړې ما نو نن د کلبزې د ډرامې په ریکارډینګ باندې وو د ډرامې یو سینو دغه ډرامه جوړېږي په پښتون باندې او خامخا به کې دغسې تاریخي ځایونو ضرورت راځي د کلبزې ډرامې شوټینګ شروع دی دوستانو د رئیس باچا صاحب ډېره زیاته مهرباني هغې زمونږ دغه ډرامې دپاره او په دغه بلکې ټولو پښتنو دپاره هغې یو احسانات دي یو خدمت یې وکړو په دغه ډرامه کې ورسره فرید صاحب چې کوم شاعر دی هغه یو بهترین ذهن خپل خراب کړی دی او یو بهترین ټکي راټول کړي دي په دغه شاعرۍ کې ایښي دي او دغه شاعري چې څومره هم راټوله شي نو دا صرف په دې پښتون باندې ده دا په بل څه باندې نه ده نو لاول خو د دې ډېره زیاته مهرباني دي دواړو بل دوستانو د کلبزې خبره کوو د کیمره ورک د دې ځله په کیمره ورک باندې موږ سره بالکل نه یو چې دانش بھائی دی چې دې نه مخکې دی بالکل ډرامه ریکارډ کړې نه وه هلکې شوټونه یې ډېر کړي وو پښتو ډرامه یې پیله ځل دی نو دغه ډرامه زبی جانباز په دې ځله په خپل ډایرکشن کې ریکارډ کړئ الله دې وکړي چې خوښ هم شي او الحمدلله دغه کار موږ ډېر حده پورې کړی دی خو موږ دغه خپلو دوستانو مشرانو ته وکتل د هغې نه څه زده کړه شوې ده دې ځله د زبی جانباز د ایکټینګ سره سره به زما ډایرکشن لږ چیک کوي انشاءالله مطمئنه به شئ چې یو زبردست ټیکنګ باندې ډرامه شوې ده بیا ورسره چې کوم دی په یو زبردست لوکیشن باندې شوې ده د ټولو نه غټه خبره د دغه ډرامې چې کومه سټوري ده بیسټ سټوري ده چې دې کې به چې کوم دی غم ډېر زیات دی ورسره ژړا او ورسره خندا صرف د هغه خلکو دپاره ده دغه ماشومانو دپاره نور حقیقتي کله چې سټورۍ ته تاسو راشئ نو سټوري به چې کم حالات دی په پښتون باندې نو په همدې باندې به جوړئ نو انشاءالله دغه زما ټیم ورک او موږ به ټول سپورټ کوئ او انشاءالله د خپل رب او تاسو هم دغه امید دی چې انشاءالله ډرامه به ګورئ او ښه کمنټس به پرې کوئ ډرامه کې ستاسو ملګرتیا ستاسو سپورټ ډېر ضرور دی دغه ویډیو د سره شیر کړئ راغلی ریکارډینګ